شروع کوم په نامه د خپلواک او ټولواک رب چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه دی. سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ ګرانو مینوالو. نن د سندې یو خوږژبې شاعر اظهار الله شاهین صاحب سره ناست یو. د دوی نه یو خوږ غزل ریکارډ کوو. هیله لرو ستاسو به خوښ شي. اظهار صاحب تاسو ته په ادبي خپرونه ژوند رنګ کې هرکلی ویم. ډېره مننه فضل الرحمن صاحب، الله دې راته دغه شانتې چامتو او ژوندی لره چې دغه شانته کې زمونږ د شاعرانو ملګرو خواله ځي او د هغوی نه څه اوروي بیا موږ هم اورو او زمونږ هغه نورو ته اوروي. نو الله دې راته ژوندی لره. تو موږ وی چې ډېره زیاته مننه کوو، انتهایي شکریه ادا کوو چې تاسو په دې قیمتي وخت کې موږ له ټایم راکئ او دلتې راشئ او زمونږ هغه جذبه نور هم اوچته کئ، موږ له حوصله راکئ. ډېره مننه. کتونکو سره به څه شریک کړئ؟ کتونکو سره خو به دغه زمونږ خو نور څه یي نه، خو دغه غزل دی او قطعه ده او نظم دی او بل څه دي. بس دغه پروګرام مو شروع کړی دی او تاسو راغلي م دغې رایجو کتونکو سره به یو دوه درې قطعې شاملوم او ورسره به یو غزل نیم شاملوم. نو ټولو ناول به تاسو ته یو قطعه ووایم چې وایي څه د لر دي، څه د لر دي، څه د بر دي، څه د بر دي، څه د شر دي، څه د شر دي، څه د لر دي، څه د بر دي، څه د شر دي، په دلو غمونه مې په سر دي. او په دې ښار کې ځینې خلق جاګیردار دي. په دې ښار کې ځینې خلق جاګیردار دي. په دې ښار کې ځینې خلق جاګیردار دي، خو دا ځینې یې ثابته شپه نهر دي. ثابته شپه نهر دي. ډېر زما بله یو قطعه ده چې جون کوه مستی کوه. یو قطعه ده جون کوه مستی کوه، سیال سره سیالي کوه او ټولو پښتنو سره سره مینه ورورولي کوه. ډېر ښه. او به درته ووایم چې مې څه ویل که نه ویل قلار شه. ډېر ښه. چې مې څه ویل که نه ویل قلار شه، په ویلو نه ویلو یار پوهیږي. ډېر ښه. چې مې څه ویل که نه ویل قلار شه، په ویلو نه ویلو یار پوهیږي. او چې د مشر مې خبره ده نو ښه ده، چې د مشر مې خبره ده نو ښه ده، چې د مشر مې خبره ده نو ښه ده، د ګونګي په ژبه مور او پلار پوهیږي. ډېر ښه. ډېره مننه. او تا یو څو شعرونه به سره نور شامل کړم چې وایي د خېټې مه منه سپکېږي به نه. د خېټې مه منه سپکېږي به نه. ډېر ښه. د خېټې مه منه سپکېږي به نه، د نفس دې مه منه ورکېږي به نه. ډېر ښه. د خېټې مه منه سپکېږي به نه، د نفس دې مه منه ورکېږي به نه. او ما ته مې مور یوه خبره کړې، هر څه کوه خو رستو کېږي به نه. ما ته مې مور یوه خبره کړې، هر څه کوه خو رستو کېږي به نه. او شعر دی یاسر صاحب ته به یې ډالۍ کړم، مو سره ناست دی ملګری دی چې وایي که دې د مینې خواږه ولیدنو، که دې د مینې خواږه ولیدنو، قسم په خدای چې قلاریږي به نه. که دې د مینې ډېره مننه. که دې د مینې خواږه ولیدنو، قسم په خدای چې قلاریږي به نه. او که دې مقصد جنت رضا ده الله، که دې مقصد جنت رضا ده الله، که دې مقصد جنت رضا ده الله، په نیغ لار ورځه کږېږي به نه. ډېر ښه. دغه غزل به درته ډالۍ کومه چې ښکلی موسم دی، مازدیګر دی او جانان هم دی. ښکلی موسم دی، مازدیګر دی او جانان هم دی. یخ یخ بادونه دي، نری نری باران هم دی. او خدای خیر د نړېدلي دیوال خواته پروت یم. خدای خیر د نړېدلي دیوال خواته پروت یم. خدای خیر د نړېدلي دیوال خواته پروت یم. وریځه ګوره ده، سیلی ده او طوفان هم دی. او یو سړي لاره کې سره زر لیدلي څه به کوي. یو سړي لاره کې سره زر لیدلي څه به کوي. دننه زړه کې ایمان هم دی، شیطان هم دی. او شاهینه ستا خوښه ده ځان له پکې غوره کنه. شاهینه ستا خوښه ده ځان له پکې غوره کنه. شاهینه ستا خوښه ده ځان له پکې غوره کنه. شاهینه ستا خوا کې زندان هم دی،
جانان هم دی ډېر ښایسته او غزل. د ظهور په فرمایش باندې چې زه د انځر په شانتې سوی لوی زه د انځر په شانتې سوی لوی ته زه د انځر په شانتې سوی لوی په شانتې سوی لوی ته د انګور په شانتې ډکه دانه ته د انګور په شانتې ډکه دانه ډېر ښه. او زه د روجې وهلی تږی سړی زه د روژې وهلی تږی سړی زه د روجې وهلی تږی سړی ته د کجوري مبارکه دانه مبارکه دانه ډېر ښه. او ډېر په زبردست. ټوکو کې رښتیا شي سړی په ټوکو کې رښتیا شي سړی په ټوکو کې رښتیا شي سړی مړه تلر که د ټوپکه دانه مړه ته لرکه د ټوپکه دانه ډېر ښه. او دا راته د بیا چا ووایه. دا راته بیا په ووایه. ټوکو کې رښتیا شي سړی ټوکو کې رښتیا شي سړی مړه تلر که د ټوپکه دانه ډېر ښه. د چا د غمه به څوک نه مري ګنې د چا د غمه به څوک نه مري ګنې د چا د غمه به څوک نه مري ګنې زما به ختمه او په ځمکه دانه زما به ختمه وه په ځمکه دانه. ډېر ښه. دغه شعرونه دي ټولو په اخره کې به در سره زه یو قطعه به درته ووایم اخره کې یا یو درې شعر ورته ووایه چې مطیع الله تراب منې به یې در سره ختم کړم ښه به نه ډېره غوره ده. ډېره ښه. مطیع الله تراب یو دغه به درته ووایم یو قطعه به درته ووایم چې زما او د مجنون ترمنځه څومره فاصله ده زما او د مجنون ترمنځه څومره فاصله ده. زما او د مجنون ترمنځه څومره فاصله ده او د زړه او د لړمون ترمنځه څومره فاصله ده او شاید چې دغه دواړه به په یو بل کې یو بل وي شاید چې دغه دواړه به په یو بل کې یو بل وي د پت او د پښتون ترمنځه څومره فاصله ډېر دغه شعرونه چې تاسو سره مو شامل کړو ځان شاهین صاحب تاسو ډېره زیاته مننه کوو چې په دومره مصروفیاتو کې تاسو موږ له وخت راکړو. نو ډېره مننه زموږ حوصله راکړه او د ظهور صاحب او د عبدالله فضلي وهاب صاحب د ټولو ملګرو د ناستو ملګرو د زړه نه شکریه ادا کوم چې په دې پروګرام کې هغوی زموږ سره مرستیال دي او خپل قیمتي وخت موږ له راکوي. ډېره مننه. ډېره مننه. آباد او خالص.